ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ډېر ټیم نه بعد بیا یو نظم ریکارډ کول غواړم. هیله لره چې تاسو ټوله به خوښ شي. نظم نه مخکې څو شعرونه دي وایي دا بعضې خلک به دومره مخته لاړ شي، دا بعضې خلک به دومره مخته لاړ شي په اسمانو باندې به لیکې وکړي، دا بعضې خلک به دومره مخته لاړ شي په اسمانو باندې به لیکې وکړي او د تبر خوا کې به قلم وتړي، د تبر خوا کې به قلم وتړي په چینارو باندې به لیکې وکړي، د تبر خوا کې به قلم وتړي په چینارو باندې به لیکې وکړي او چاته یې ویل بیا را روان دی خیام، چاته یې ویل بیا را روان دی خیام په دیوالو باندې به لیکې وکړي. او اوس نظم ده ملګرو، زه چې نن سهار له خوب را پاڅېدمه، ښه مزېدار له خپل بستر له خوب را پاڅېدمه، ویل مې کوم کار پسې لاړ شم، وسوسو واخیستم، کارونه ډېر و او زه یو وم اندېښنو واخیستم، په دغه وخت کې مې په زړه شو هغه ښکلی جانان، ویل مې چېرته به مې ناست وي نازولی جانان، هر څه مې پرېښودل روان شوم د جانان په لوري، د زړه مرهم د زړه ټکور د زړه درمان په لوري، جانان مې وموندو پوښتنې په پوښتنې باندې لاړو بیا دواړه سره کېناستو یوې ونې لاندې، ویل مې وایه که نه ګرانه ګزاره څنګه ده، زما د زړه حال خو خراب دی، ستا کیسه څنګه ده چې دا مې وویل په سلګو شو په ژړا شو دلبر، پس د ژړا نه څه په دا رنګې ګویا شو دلبر، ویل ښکاري چې له ما دې د اوس زړه تور شوې، مینه مې کمه نه ده در بیا دې په څه تور شوې. اوس په غزل کې زما سترګې باڼه نه یادوي، نه مې سرې شونډې یادوي، نه مې برخه یادوي، داسې ښکارېږي چې له ما دې د اوس زړه تور شوې، مینه مې کمه نه ده در بیا دې په څه تور شوې. زړه کې خندا راغله د یار په دې معصومې کیسې، ویل مې دا دې شولو پام ګرانه په کومې کیسې، بیا مې را جغت کړلو سینې ته، ورته ومې ویل کړو مخامخ مې آینې ته، ورته ومې ویل ته خو به وایې چې به زه ترې نه هېر شوی یمه، ته خو به وایې چې له زړه به یې وتلی یمه، خو ګرانه ته زما له زړه بلکل وتلی نه شې، ته د زما له غمجن زړه بلکل وتلی نه شې، ته خو چې نه یې نو هر وخت په ژړا سر یم زه، ته خو چې نه یې نو له ځان نه مرور یم زه، ته خو چې نه یې نو تمامه شپه ژړېږم زه، ته خو چې نه یې نو په ځان کله پوهېږم زه، خو دا یوه کمي په ما کې د راغلی ګله چې اوس په تا باندې غزل نه شم لیکلی ګله، زه چې قلم را واخلم تا باندې غزل لیکمه، لوبان د ګل رخسار د ګل شونډې د ګل لیکمه، نو په دې وخت کې را په زړه شي د چا وچې شونډې، هغه چې سر وي ګله تل په ژړا وچې شونډې، ته مې شهیر کله چې ما ته دا یتیم په زړه شي، یو خوا مظلوم راته په زړه بل خوا ظالم په زړه شي، دا ظالمان په موږ حد نه زیات ظلمونه کوي، خپله مزې اخلي او موږ باندې جنګونه کوي، موږ لا یو شهید په خاورو کې ښخ کړی نه وي، موږ لا یو شهید له زړونو نه وتلی نه وي، موږ لا یو شهید له غیرو نه ګټلی نه وي، چې اواز خور شي چې شهید هغه د بلې راوړو په وینو سور، هغه ګلاب او هغه ګلې راوړو، جانانه دغه مې غلطي ده، دا قصور دی زما، تل کړي هیواد پره دعا، زړګی مجبور دی زما، جانان چې دا خبرې واورېدې نو ویې ژړل، پس د ژړا نه څه په دا رنګ راته ویې ویل، ته په ما مه لیکه غزل، زه به زړه نه بدوم، شونډې مې مه یادوه ګل، زه به زړه نه بدوم، ته خو شاعر یې، ته به غواړې یتیمانو ته حق، ته خو شاعر یې، ته به غواړې مظلومانو ته حق، ته خو شاعر یې، ته به جنګ کړې د تحریر په توره، ته خو شاعر یې، ته به جنګ کړې د ضمیر په توره، نور په ما نه نوره لیکل په دې وطن شروع کړه، قلم را واخله او غزل په دې وطن شروع کړه، خیام مروته زه غلط ومه معافي غواړمه له پاک الله نه درته تل تل خوشحالي غواړمه. والسلام.